یوم القیامة عند ربکم تختصمون. لو كانت الدنيا تدوم لواحد لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا. گرانو علماء کرامو او خوږو طالب علمانو ورونو او د مجامع زبیری منتظمینو چلونکو اساتذه کرامو گرانو حاضرینو، تاسو مونږه یو ډیر ترخی واقعي یو بل د تسلی دپاره یو بل سره هغه دا ناسته ده، دعاګانې ورته ډېر وشي. زمونږ والد محترم رحمت الله علیه هغوی وفرمایل طلبو ته به یې وي دا طلبه او علما او اهل دین علما چې څنګه د حضور علیه السلام په علم کې وارثان دي نو په مصائبو کې هم وارثان دي. داسې ذهني به یې تیارول هغوی هغوی خو بهادرانو او د بهادرانو موت هم اکثر د شهادت په شکل کې راځي او د دنیا نه خو پاتې کېدل هم دنیا کې نشته، لږ شان ژوند دی. دا علماء کرام فرمایي امام غزالی رحمت الله علیه عام ژوند خلکو 80 کاله یا 80 کاله 80 کاله کې خو 30 کاله شپه شوه، زمانه هم د غرض او شپه ده، نو 30 کاله خو پکې شپه ختمه شوه او 30 کاله ورځ ده، نو هغې کې مثال کانه ده او څو ځواني ده او دا شباب هم داسې لیونتوب شان زماني الشباب جنون والجنون فنون. دغه ځوانۍ او منډو ترړو کې او دې کې اکثر تیر شي، ډېر لږ شان ژوند د 15 کاله تقریبا اوسط، نو چې دا د هغې کار کې تیر شي چې خدای پاک پې راضي کېږي او خوشحاله کېږي، سړی د حق تابع شي، حق منونکي شي، د اهل حقو ملګري شي، لږ ژوند چې هغه ښکلی تیر شي. قسم دې که سړی ډیر د قرآن شریف د دې نه ډک دی، انما تکون یدرکه الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. دا اجل غشي چې راشي نه جاروزي، که لقمان غوندې حکیم دی د کرچولی، دا اجل غشي چې راشي نه جاروزي. حضرت مولانا رحم الله صاحب حقانی شیخ الحدیث حفظه الله چې څو پورې د ژوند اوربشي انشاءالله زموږ ایمان دی خدای پاک به انشاءالله محفوظ ساتي. خدا واقع خو ډېره ترخه ده، نو الله پاک داسې واقعاتو نه تاسو مونږه هغه محفوظ وساتي. مرګ هسې تریخ شی دی. موسی علیه السلام له یو ځل اسرائیل علیه السلام راغی خو ملایکې نه پېژانده چې دا ملک الموت دی، ورته وایي څنګه راغلې؟ وایي تا نه ساه اخلم. سړی چاته څوک وایي مړ کومې نو خپل حفاظت به خو کوي، خپل دفاع خو فرض ده. نو چې په شړقه یې ورکړه په بخاري شریف کې راځي سترګه ته ووته د انسان په شکل کې هغه ملایکه، هغه سترګه هغه لاس کې ونیوه او بس غیبه شو. موسی علیه السلام پیش شو چې دا خو څه بل سو او د الله دربار ته تللی ده، بیا یې پیشکش وکړو چې موسی علیه السلام وایي د مرګ اواز ډېر تریخ ولګېده، ښه پې ونه لګېده او د الله پاک د هغې سترګه سمه کړه، بیا یې ورته پیغام راولېږه چې موسی علیه السلام ته ووایه که ژوند دې خوښ نو د غوی باندې تور غوی یا سپین غوی هغه باندې لاس کېره چې څومره ویښتان د هغې لاندې شو نو هغونه کالونه عمر به نورم درکړم. هغه ملایکه راغله په بل شکل کې، دې ځل یې خو پېژانده او د الله پاک جل جلاله پیغام یې راورسو چې تاسو دومره ویښته خو ډېر زیات یې غوا کې او غوی کې دومره کالونه به درکړم. موسی علیه السلام ورته د دې نه پس پسې وایي د دې نه پس به مرګي، وایي ښه چې مرګي نو زه ورته اوس نه تیار یم، خو زما دا ارزو ده چې بیت المقدس ته نږدې چې کوم هغه سرې ډیرکې دي هغې ته دغه وایي سرې ډیرې داسې د بیت المقدس نه هغه ته ښکاري چې زما قبر هلته والد صاحب مې د هغې زیارت ته تلو، د موسی علیه السلام زیارت ده چې اسرائیل دغه ځای نه و اغوښتی، د موسی علیه السلام چې کوم کسیب احمر دی د هغې زیارت له لاړو. بیت المقدس کې دغه خښ دی سلیمان علیه السلام او داود علیه السلام. الله پاک دې هغې مو بخي. الله دې خوشحاله کړي تاسو ماشاءالله. بد دجالي دور دی نو کیم په خپله او بدنامۍ به طالب او مولا مزګزار. دا فتنه روانه د عراق وګورئ، افغانستان وګورئ او شام وګورئ
او دا ملکونه وګورئ دا فتنې دي پکې الله پاک د موږ د فتنو نه وساتي خانه جنګۍ بې ګناه خلک وجل او بیا په بې ګناهو باندې راړول الله پاک دې په خپل فضل و کرم دا سلسله هغه ودرئ چې الله ورته بند تړي نو الله پاک بند تړلی شي الله پاک د دې مدرسې او د دې د ساتندونکو او د دې علماو د دې مدرسینو او د دې ټولو اهل حقو یا الله ته حفاظت وکړي او یا الله موږ د دې ظالمانو په مرۍ کې تا اچو او د دې د شر نه موږ محفوظ وساتې اللهم انا نعوذ بک من الفتن ما ظهر منها او بطن پرونه موږ ختم کړو جمعې په مونځ کې ما بیان وکړ ختم او مقابل رقم دعاګانې وکړې هغه جنازې ټیمونه لکه داود داسې مقرر خو نه خو هغه ټولو ته دعا وکړې یا الله اغفر لهم وارحمهم یا الله ټول وبخې او د هغې د برزخ دا ژوند یا الله ډېر خوشبودار کړي او د جنت اکړکۍ او باغچې او خوشبو هغه ټولو شهیدانو ته ورکړي شهیدان خو خوشبوداري طلبه کرام خوشبوداري او دا ښکلي خلک دي کنتم خیر امة او خیر الناس من ینفع الناس او خیرکم من تعلم القرآن وعلمه د قرآن شریف او د سنت او د فقه علوم خی او د خدای او د رسول په دغه ښکاره نصوصو کې څه معارض ورسره نشته دا ښکلي خلک دي الله دغه ښکلي خلکو کې موږ هم شامل کړي او الله پاک دا فتنې یا الله په خپل فضل چې څوک دا چلی نو یا الله تباه و هلاک یې کړي او یا الله چې کوم د هدایت قابل نه وي نیسي په خپل عذاب یې ګرفتار کړي او ته موږ خلاص کړي حضرت صاحب محتمم صاحب د دې مدرسو هغې ته هم ډېر غم رسېدلی دی ټول خفه دي ټول هر ځای کې ټول خلک خفه دي زنانه هم خفه دي واړه هم خفه دي ټول د شهداو هغه کرامتونه ښکاره کېږي د خلکو محبت به ورسره نور هم ډېرېږي یا الله ته ټولو باندې رحم وکړي او ټول د دې اساتذې کرامو او د شیوخو خصوصا د حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه او د ټول افغانستان کې چې څومره امارت اسلامي او اهل حق علما دي او دې ملک او نورو ځایونو کې یا الله په خپل فضل په خپل حفاظت کې والي فالله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین وصلی الله موږ هم ټلې د سبق لپاره اجازه موږ ټلې میاس کې راغلم میزې مو یې بیا یو ټلې مو